ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1405 هجري شمسي کال د اسد یا زمري د میاشتې 12 نیټه ده. تاسو ته د افغانستان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدونکي وي. استاد پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. زه زین الدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهترلام ښار کې څلور هټۍ د کمو وزنونو او غیر معیاري توکو د پلورلو له امله مهرلاک شوي. د لغمان ولایت مقام د دفتر ریاست په مشرۍ او د صنعت او سوداګرۍ ریاست په دارالانشا د نرخونو، وزنونو او احتکار څخه د مخنیوي او کنټرول کمیسیون غړو مهترلام ښار کې نظارت ترسره کړی. د ولایت مقام د رسنیو مرکز د خبرپاڼې له مخې د یاد نظارت پر مهال د مهترلام ښار غلې منډوي، قصابان، سبزۍ پلورونکي او د یو شمېر خوراکي توکو هټۍ لیدل شوي. په خبرپاڼه کې راغلي د نظارت پر مهال هټیوالو ته سپارښتنې شوي چې د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو په پلورلو کې له انصاف څخه کار واخلي او د لوړ نرخونو او کمو وزنونو څخه ډډه وکړي. د خبرپاڼې له مخې په ورته مهال څلور هټۍ د وزن د کموالي او غیر معیاري توکو د پلورلو له امله مهرلاک شوي دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي د نظارت پر مهال د کمیسیون غړو زیاته کړه هغه اشخاص چې په راتلونکي کې د ټاکلي نرخ پاڼې څخه په لوړ قیمت او یا کم وزن توکي وپلوري، د اسلامي امارت د اصولو سره سم چلند به ورسره وشي. د امنیه قومندانۍ منصوبینو 15 تنه د نشهیي توکو د پیر او پلور په تور نیولي. د لغمان امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د مهترلام ښار یو شمېر ولسوالیو کې د بیلابیلو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه د نشهیي توکو د پیر او پلور په تور نیولي دي. له امنیه قومندانۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې له نیول شوو کسانو څخه 14 عدده زیکپ کپسولونه، 4 ګرامه ټابلیټ کا ګولۍ، 18 ګرامه چرس او 3 دانې زیرک موبایلونه هم ترلاسه او ضبط شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي یاد نیول شوي کسان به ډیر ژر د نورو قانوني اجرااتو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. امنیه قومندانۍ د خبرپاڼې په پای کې ډاډ څرګند کړی چې د نشهیي توکو د قاچاق، پیر او پلور پر وړاندې به خپلو کشفي او عملي هڅو ته په جدي توګه دوام ورکړي. د اقتصاد ریاست په مشرۍ د غیر امارتي مؤسساتو او سکتوري ادارو مسؤلینو سره د میاشتنۍ همغږۍ ناسته ترسره شوه. د لغمان اقتصاد ریاست په مشرۍ د غیر امارتي مؤسساتو او سکتوري ادارو له مسؤلینو سره د همغږۍ میاشتنۍ ناسته ترسره شوې. د اقتصاد ریاست لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح سربیره، د دې ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس، د غیر امارتي مؤسساتو استازو او د بیلابیلو سکتوري ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د خبرپاڼې له مخې د اقتصاد رئیس د پرانستونکي وینا پر مهال د بیرته راستنه شویو کډوالو لپاره د بشري مرستو د جلب، د سرپناه برابرولو او د هغوی د اساسي اړتیاوو د پوره کولو پر اهمیت خبرې کړي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي نوموړي همداراز د علیشنګ ولسوالۍ د قندلي سیمې د اوسیدونکو ستونزې مطرح کړي او له همکارو مؤسساتو غوښتي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د یادې سیمې د اوسیدونکو هغو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې څه موده وړاندې له یاد ریاست سره شریکې کړې وي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي د اجنډا له مخې د اقتصاد ریاست د انکشافي چارو د تنظیم امیر خلیل الرحمن صدیقي د غیر امارتي مؤسساتو د استخدام او تدارکاتي پروسو په برخه کې د اقتصاد ریاست د استازي د رول، صلاحیتونو او د نافذه اصولو له مخې د هغه د ګډون څرنګوالي په اړه لازم وضاحت وړاندې کړ. څو مؤسسات وکولی شي خپلې چارې د نافذه مقرراتو او همغږۍ له میکانیزم سره سم پر مخ یوسي. په ورته مهال د مخابراتو رئیس ویلي دوی هڅه کړې ترڅو لغمان ولایت ته 9 مخابراتي سایټونه منظور او په راتلونکي کې کارونه پیل شي چې ورسره به د ډیری هیوادوالو ستونزې حل شي.
په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي همداراز د غیر امارتي مؤسساتو استازو د خپلو روانو فعالیتونو لاسته راوړنو راتلونکو پلانونو او شته ننګونو په اړه معلومات وړاندې کړي او د دولت له اړوندو ادارو سره د لا پیاوړي همغږۍ دوامدارې همکارۍ او اغیزمنو خدماتو د وړاندې کولو ډاډ څرګند کړی. او په ولایتي خبرونو کې وروستی خبر لرو د لغمان د عقل تمامې له تاریخي کلا څخه لیدنه وشوه. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې عقل تمامې تاریخي کلا ته یې یو پلاوی لیږلی تر څو د یادې کلا له اوسني وضعیت څخه لیدنه وکړي. د یاد ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر محمد یعقوب ایوبي ویلي چې د همدې ریاست د یو شمیر مدیرانو په مالتیا یې د مرکز مهتلم اړوند د عقل تمامې تاریخي کلا څخه لیدنه کړې. نوموړي ویلي د لیدنې پر مهال د کلا د شاوخوا ځمکو له مالکانو او سپین ږیرو سره د تاریخي سیمې د ساتنې او خوندیتوب په اړه خبرې اترې کړي. نوموړي له ځایي خلکو سره د لیدنې پر مهال ویلي هیڅوک حق نه لري چې تاریخي سیمې غصب یا ویجاړې کړي او له دوی غوښتي چې د یادې تاریخي ساحې په ساتنه کې له اطلاعات او فرهنګ ریاست سره همکاري وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې د تاریخي آباداتو ساتنه د افغانانو د هویت او تاریخي میراث د خوندي کولو لپاره مهمه ده. بل لور ته د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالنور رسولي وایي چې د دې ولایت ټولو تاریخي او د سیاحت اړوندو سیمو د ساتنې په برخه کې وخت پر وخت لازم اقدامات کوي او دا لړۍ جاري ساتي. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کو بریالي اوسئ.